دوه لنډ تازه او ډیر مهم خبرونه. پوهنتونونه او ښوونځي به کله شروع کیږي او پر امنیتي وضعیت څه شوي دي؟ سلامونه درنو لیدونکو، ویډیو ضرور تر اخره وګورئ چې په دې دوو مهمو خبرونو خبر شئ. پوهنتونونه او ښوونځي به د اسد تر 15 نیټې تړلي وي. حکومت پریکړه کړې ده چې پوهنتونونه، ښوونځي او نور ښوونیز مراکز به د اسد میاشتې تر 15 نیټې پورې لا هم رخصت وي. د کرونا د مخنیوي کمیټې همداراز پریکړه کړې چې د حکومتي کارکوونکو کاري موده لا 8 تر 4 بجو به وي چې کارکوونکي به په 2 شیفتونو کې جفت او طاق ورځو کار کوي. کمیټې ویلي د اسد له 15 وروسته به د ښوونیزو مراکزو په اړه تازه پریکړه وکړي. او د دې ترڅنګ د امنیتي سکتور د رهبرۍ په غونډه کې د هیواد پر عمومي امنیت وضعیت خبرې وشوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د امنیتي برخې لوړپوړو مسؤلینو نن له غرمې وروسته په اونیزه جلسه کې د هیواد په کچه پر عمومي امنیت وضعیت او وروستیو تهدیداتو باندې بحث وکړ. نننۍ جلسې ته په راپور کې وویل شول چې وسلوالو طالبانو د هیواد په ګوټ ګوټ کې د افغانانو خلاف تاوتریخوالی تر پخوا ډیر کړي او په دې توګه یې د سولې لپاره پیل شوي هڅې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. په راپور کې همداراز یادونه وشوه چې افغان ملي امنیت او دفاعي ځواکونه د ولسونو سره په مستقیمه همکارۍ له مخالفینو د خلکو او خاورې ساتنې ته دوام ورکوي او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې دا ویډیو تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره حتما ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا و بلې ویډیو، الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.